دوی فرشتې الله عزوجل د اسمانو سره ولېږلې دوی فرشتې یوې کې ورسه یو یهودي پر زکندن پروت دی پر زکندن دی د زیتونې د ماهي غوښو کې اواز سوې ده ورسه د دریابه ماهي پورته که ورې وړه کور ته په اواز کې ورواچه خو دا راله راواخیستی بل یې کې ورسه یو مسلمان پر زکندن پروت دی د زیتونو غوړو کې هوا سوې ده د زیتون غوړې په المارۍ کې پراته دي وربسې چپه دی کې او دا کېږي کله کله تاسې به لیدلي سړی راسي یو شی چپه پروت وي څوک هم نه معلومېږي دا کېږي دواړې فرشتې رالې خپل کارونه یې وکړل د دې خوا چې وی روانې وې د اسمانو څخه چې راتلې وی مخ پر اسمانو چې تلې وی د دواړو ملاقات وسو یوې د بلې څه پوښتنه وکړه چې چیرې تللې وې او څه دې کول هغې خپل حال ورته وایي دې خپل حال ورته وایي زه خو لاړم الله عز وجل مکلف کړم د یهودي ماهي ته هوا سوې وه حوض ته مې ور واچوې ابل ویل زه خو لاړم د مسلمان د زیتونو غوړو ته هوا سوې وه په المارۍ کې پراته ور چپه مې کړل تفصیل راغله د الله عز وجل په حضور کې خپل سوالونه کړي چې یا الله زموږ په دې شیانو سره نه خلاصېږي دشمن فالم او دوست زیروم دا څنګه معامله ده الله عز وجل ورته وفرمیل چې بس ما معامله داسې ده زه خلکو ته دا ورښیم چې څه زه کوم هغه به ستا سره نه په خلاصېږي بیا چې الله عز وجل ته درخواست وکړي چې یا الله په دې کې څه حکمت دی الله عز وجل ورته وفرمیل چې خبره بله دا ده زموږ معامله د دشمنانو سره یو رقم ده د دوستانو سره بل رقم د دشمنانو سره زموږ معامله دا ده کافران هم په دنیا کې نیک اعمال کوي کافران نیک اعمال کوي که نه کوي که څه پر کفر دي نیکۍ هم ډېرې کوي تاسې نه ویني خلکو ته مرستې ورکوي پیسې ورکوي خوراکي شیان ورکوي په دنیا کې اخترې موسسې دي پلانکی دي پلانکی دي خیریه ادارې دي یهودان یې چلوي خیریه ادارې دي نصارا یې چلوي کافران هم په دنیا کې نیک عمل کوي خو زه د کافرانو د نیک عمل بدله په آخرت کې نه ورکوم کافر چې هر څونه نیکۍ وکړي زه ټوله بدله پر دې دنیا ورکوم دغه یهودي چې پر زکندن پروت دم ډېرې نیکۍ کړې وې ما یې د ټولې نیکۍ بدل پر دې دنیا ورکوي یوه نیکۍ یې فاته وه هغه چې په زړه کې د ماهي د غوښو شوق را پیدا سو د هغه نیکۍ بدل مې دا دا شوق نور پوره کړي غوښې مې ور پیدا کړي د مسلمان سره زما معامله دا ده څومره ګناهونه چې ده په دنیا کې کړي دي زه غواړم چې د لې ور ورژوم زه غواړم چې مسلمان ما ته صفا راسي په ګناه لړلې رانسي د مسلمان سره زما معامله بله ده دغه مسلمان چې پر زکندن پروت ټوله ګناهونه په دې مریضۍ کې ما ور معاف کړلې یوه ګناه یې پاته و هغه چې په زړه کې د زیتون د غوړو خواهش پیدا سو دا خواهش یې ما ور ختم کړي دی زیر سو نو هغه چې د هغه ګناه جبیره مې